رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هغه چا په ما ایمان نه دی راوړی چې په هغه په مړه خېټه شپه تېره کړي، خپلې روټۍ خوړلي او ښه په مړه باندې وده شي او د ده خواته ګاونډي وږي او دې ته د علم وي چې زما ګاونډي وږی دی او هغې روټۍ نه ده خوړلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سړي په ما باندې ایمان نه دی راوړی. نو په دې حدیث کې ورونو وعید دی او ویره ده هغه مالدار ګاونډي ته چې هغې سره د زندګۍ اسبابي او د دې خواته یو غریب او فقیر ګاونډي اوسېږي او د هغې سره دا تعاون نه کوي. ورونو دا مرسته پکار ده، تعاون پکار دی. په دې باندې انسان ته اجر میلاویږي، ثواب ورته میلاویږي. عبدالله بن عمرو بن العاص دا صحابي دی، مشهور صحابي دی. دی یو ګډ حلال کړ یو ورځ او بیا د دې غلام و د دې ته ویله چې دې نه چمړه وباسه، دا څرمن ترې وباسه او په دې کې مصروف چې څرمن ترې وباسي. نو بیا عبدالله بن عمرو بن العاص د خپل غلام ته ویله مرۍ ته چې اذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي، کله چې ته دې نه دا چمړه وباسې، دا پوستکی ترې وباسې، نو اول غوښه زمونږ یهودي ګاونډي ته ورکړه. وایي بیا د چا سره خبرې کولې مصروف شه، نو بېرته بیا یې ورته ویله چې کله ته فارغ شې نو اول غوښه چې ده د دې ګډ نه زمونږ یهودي ګاونډي ته ورکړه. بیا هلته چې کوم کسان ناست نو هغې وایي چې موږ ویله کم تذکر الیهودي، ته دا یهودي څومره ډېر یادوې او څومره د دې تذکیره او یادونه کوې. نو بیا عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه ویله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وفرمایل ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم د ګاونډي سره په احسان کولو وصیت کوو ان تر دې چې موږ دا ګمان وکړو ګویا که دا ګاونډي په میراث کې شریکوي. ورونه تاسو وګورئ دا نبوي وصیت دی د دې امت لپاره چې ګاونډي به د بل ګاونډي د حقوق رعایت کوي او د هغې د حالاتو نه به ځان خبروي، د هغې سره به تعاون کوي او د هغې سره به مرسته کوي تر څو پورې چې دې ته ممکنه وي، تر څو پورې چې دې ته اسانه وي. بل ورونو دې دپاره چې د ګاونډي سره مینه پیدا شي، محبت پیدا شي، الفت پیدا شي او په دې کې پوره اعتماد پیدا شي، باید یو بل ګاونډي ته بل ګاونډي ته تحفه ورکړي، هدیه ورته ورکړي، ډالۍ ورته ورکړي. دا د ګاونډي حق دی.